دویم نمبر خبره قرآن کریم کې چې نفس ذکر دی نو په څو معنو نو قرآن کریم کې په څلورو معنو باندې نفس ذکر دی. اوله معنا روح. قرآن کریم کې راځي اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. د مدینه منورې یهودو ته الله تعالی فرمایي چې تاسو خلکو ته امر په ایمان کوئ چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم برحق نبی دی. وتنسون انفسکم وتترکون ارواحکم، او تاسو خپل روحونه پرېږدئ. معنا دا ده چې بل ته په ایمان حکم ورکول او خپل په دې عمل نه کول دا د ځان مرګ دی. دا داسې ده لکه د انسان بدن چې د روح نه جدا شي. دا خو تاسو ځانونه مړه کوئ. ایمان باندې ستاسو حیات دی، او چې ایمان په دې پیغمبر نه کوئ، تصدیق پې نه کوئ، دا داسې ده لکه د خپل بدن نه چې روح لرې کوئ. نو الته انفسنا مراد ارواحکم، نفس بمعنی الروح. بل ځای کې قرآن کریم کې راځي الله یتوفی الانفس حین موتها. الله تعالی اخلی روحونه په وخت د مرګ کې. کله چې انسان مړ شي الله د روح واخلی. نو الته انفسنا مراد ارواح. دریم قرآن کریم کې بل ځای کې راځي کله چې کافرانو نه روحونه الله تعالی اخلي او ملائک ورته راولیږي او د جهنم هغه زنځیرونه او ګرزونه ورسره وي، بیا ورته ملائک فرمایي اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الهون. روحونه روباسئ، نن درتاغه سپک عذاب بدله د سپک عذاب در کولی شي. نو اخرجوا انفسکم اخرجوا ارواحکم. نو نفس بمعنی الروح. دویم معنی قرآن کریم کی نفس بمعنی الانسان. انسان تم نفس وئی. اللہ تعالیٰ فرمائی واتقوا یوما، اڈار شید عذاب دا غورزنا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، چن بدف کئی یو انسان دا بل انسان نا لک شیہم. کہ یو انسان کافر مرشی د دنه به عذاب بل انسان نشي دفع کولی. ان که دواړه مؤمنانو نو بیا د یو بل شفارس کولی شي لکه نورو روایاتو کې چې راغلی دي. نو لا تجزی نفس من نفس لا تجزی انسان من انسان. یو انسان به د بل انسان نه عذاب نشي دفع کولی. نفس بمعنی الانسان. بل ځای کې راځي موسی علیہ السلام په جبل طور کې دعا کوي. الله تعالی ورته فرمایل ته فرعون ته لاړ شه. موسی علیہ السلام فرمایل انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون. اے رب ما خود دوی نه یو انسان وجلی، یو قبطی مې مړ کړی دی، نو زه ډارېږم چې ما مړ کی په بدل د دې قبطي کې. مشهوره واقعه ده چې موسی علیہ السلام یو قبطي مړ کړ او بیا مدین ته لاړ. نو دلته انی قتلت منهم نفسا، دلته د نفس نه مراد انسان.
دریم معنا د نفس قرآن کریم کی القوة المفکرة فی الانسان، اغا قوت تے چی فکر کون کے دے پہ انسان کی، اغین علماء تعبیر پہ عقل سرکیں. نو نفس بمعنی العقل، بمعنی قوة مفکرہ. لکہ قرآن کریم کی راضی تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. یولے مفسر دے ابن عاشور ورتوائی، طاہر ابن عاشور اغوی تعلم ما فی نفسی مانا صدا تعلم ما اعلمه ولا اعلم ما تعلمه. یا اللہ کم شیونو بانے جو زپوئیگم او زد کم شی فکر کوم او ارادہ کوم نو تپاغی خبردارے خوربا تچی کم دا کم شی ارادہ کے او کم فکر دا کم شی ارادہ کے زپاغی نیم خبر. نو تعلم ما فی نفسی کے نفس نا مراد اغا قوة مفکرہ دا، ولا اعلم ما فی نفسک نا مراد قوة مفکرہ نا دا، خدا مشاکلتاً ذکر دیں. نو دا دریم مانا. سلورم مانا پا قرآن کریم کے اگا قوة الخیر والشر فی الانسان. انسان کے اللہ تعالیٰ یو قوت ایخ ہے دا خیر او یا قوت دا شر، اغیت نفس آئی. قرآن کریم کے راضی و نفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها. دلتا نفس نا مراد آغا قوت دا خیر او دا شر دے پہ انسان کی. یو نفس تے اللہ وی فالہمها فجورها وتقواها، دوارا پکی دی، دا خیر قوتم پکے دیں او دا شرم دے پکے. خو شر پکی ذاتی دے او خیر دا برازی پا کسب سرا او پا وہم پا ورکل دا باری تعالی سر. نو قرآن کریم دا نفس نا چے بحث کئی نو تقریباً دری معنوں کے استعمالی گی. یو دا دے چی دا مستقل یو شے دے دا انسان پا بدن کی. دویم دا دے چی دا یو قوت عاقلہ دا پا انسان کی. دریم دا چم دا خپل انسان نفس دے. قرآن کریم چی منگو گورو دا دری قسم تعبیر برا تخکانی. یوزن کہ اللہ فرمائے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دا دی آیت نا معلومی کی چھ نفس یو مستقل مخلوق دا باری تعالیٰ دے، ذکر اللہ تعالیٰ اور تا مستقل خطاب کی. بلزے کہ یوسف علیہ السلام فرمائے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. زپاکی دا نفس نہ بیانم چی زپاکیم، یقینا نفس امر کون کے دے پا بدائی. اس دا دین دا معلومی کی چی دا یو بل شے دے دا انسان پا بدن کی. بلزے کی یعقوب علیہ السلام فرمائے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. کلچ ورطا بچی راغلچ یوسف علیہ السلام دا خو شرمخانو لیوانو خڑو او بے ورطا قمیص روڑا آغا روغو. نو یعقوب علیہ السلام فرمائل قال بل سولت لکم انفسکم امرا، نفسونو در تا دا کار خیستا کرد. نو دا دین دا معلومی گی دلتا انفسنا مراد دا انسان ذات. بل ذکر راضی ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه.
چا چې تجاوز وکړ د الله د حدود نه د په خپل نفس باندې ظلم وکړ. د دین دا معلومیږي چې د نفس نه مراد انسان دی. بل ځای کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. مؤمنانو خپل نفسونه او خپل اهل د اور نه وسات. اوس د دین دا معلومیږي چې نفس یو جدا شی دی. نو نفس نه مراد یا روح دی، د نفس نه مراد یا ذات د انسان دی، یا د نفس نه مراد یو انسان معنوي دی. یو د انسان دا ظاهری بدن دی، یو معنوي یو انسان دی چې هغه د انسان ظاهری په دې بدن کې پټ پروت دی. نو نفس هغې ته وایي. یا نفس عبارت تے د صفاتو د انسان نا. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر انسان اللہ تعالیٰ پہ یو صفاتو پیدا کرے. کچا در تووی چه غر د خپل زین خوریدلی نه دا منا، او کچا در تووی چه د انسان صفات او اخلاق بدل دی، طبیعت بدل دے، نو دا ممانا. دی بانی علماء یو مشہور اعتراض کئی یا بدرتا ہوئے. اعتراض دا دے چی دا انسان اخلاق او دا انسان صفات نه بدلیږي. ځکه د دې حدیث نه داسې معلومیږي نو بیا دا انسان دې ته الله تعالی پیغمبران ولې را لېږلي او اسلام او شریعت ولې راغلی او بیا د نیکانو ناس ته د اهل سلوک او د اهل تصوف د دې بیا څه فایده ده چې د انسان اخلاق او صفات نه بدلیږي. نو بیا دی تربیت ته څه ضرورت دی؟ نو علما دا آخری جواب دا کوي چې یقیناً د انسان صفات نه بدلیږي، د انسان اخلاق نه بدلیږي، د انسان طبیعت نه بدلیږي. د چا په طبیعت کې شجاعت او بہادری پرته ده، دیکھ کافری که مسلمانی شجاع بائی. د چا په طبیعت کې بخل پروت ته، هغه که کافری که مسلمانی بخیل بائی. د چا په طبیعت کې سخا پرته ده، هغه کافری که مسلمانی هغه بسخی. د چا په طبیعت کې ظلم پروت ته، جبر، که هغه مسلمانی او که کافری هغه بجابری. خود اسلام او د دې علم او د شریعت او د سلوک فائدہ دا ده چې تغییر د صفاتو خو نه راولي، او مقه صفات دي لیکن میلان په صفاتو کې راځي. مخکې د شجاعو خو د مسلمان مقابله کې، اوس بم شجاعی خود کافر مقابلہ کی. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کله چې مسلمان نو نو شجاعو، چې مسلمان شبیام شجاعو، مخکې شجاعت استعمالو په مقابله د مسلمانانو کې، وروسته شجاعت استعمالو په مقابله د کافرانو کې. د تربیت کې او دین کې او اسلام کې او په سلوک او تصوف کې دا کار دی چې تغییر د صفاتو خو په نه راځي، خو میلان د صفاتو راځي. مخکې د دې صفت میلان یو طرف ته، اوس به د دغه صفت میلان بل طرف ته. مخکې د سخیو نو دبه مال خرج کو د اسلام او د دین خلاف، اوس چې د تربیت شو مسلمان شو، اوس بم سخیوی منفق بی،
خو لیکن مال به خرج کوي په اسلام کې. مخکې بخیلو اوس به هم بخیل وي. مخکې بخیلو د دینه چې مال خرج کی په نیکی کې، اوس به بخیلی په دې کې چې مال خرج کی په بدی کې. نو د بخل صفت یو مغه ده، صرف میلان راضی په صفاتو کې. داسې یو سړی صادق دی او رښتینی دی، اوس به هم رښتینی او مخکې رښتیا ویل د استعمالوله په ګناهونو کې، اوس به رښتیا او صدق وایي په دین کې. نو د تربیت او د اسلام او د شریعت او د قرآن کریم او د علم او د سلوک او د تصوف د دې کمال دا دی چې تغییر د صفاتو خو نه راځي، خو میلان فی الصفات به ضرور راځي. مخکې دا شیونه د په ګناه کې استعمالول، اوس به دا شیونه دا په نیکۍ کې استعمالی. د دې دغه فایده ده. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. الہ العالمین اسلام و دین منگتا محبوب کی، اسلام راتا عمل آسان کی، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم روح منور زمنگ خوشحال کی، ملنگ سے مبارک تا صحت کامل او عاجل نصیب کی، ملنگ سے مبارک نتا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پورے سمر مشایخ د سلوک و د طریقت دی، ائمه د شریعت دی، د ټولو درجات عالی کی، قرب در قرب نصیب وګرځي. دا دربار تر قیام د قیامت پورې دائم او مستمر وګرځي، او د شریعت او د سلوک او د تصوف چینی ترنا روان کې او ټول اکناف او اطراف د عالم ترنا سیراب کی. دې دربار څومره متعلقین د حاضرین غایبین حیات او ممات اخص اولیاء په صفونو کې ودر، دنیا او د آخرت مشکلات نه وسات، مریضانو ته شفای کامل او عاجل نصیب کی. څومره اقربا چې وفات شوي ملنګ سے مبارک والدینو سره، زمونږ د والد صاحب سره، د دې حاضر مجلس اقارب او والدین وفات شوي، الہ العالمین ګناهونه ورته معاف کړي، قبرونه د جنت د باغچونه باغچه وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر.